یو قوم یا خاندان یا قبیله یا علاقه یا ګروپ چې راسي و بل علاقې ته هلته پناه واخلي او ته پناه نه کې ور برته واسطه او میزباني نه کې نو دا په دوکه کې راځي، دا یو دغه ده، یو فراډ دی، بلکې زه چې دا څه بې غیرتیا ده چې یار هغه تاله راغلی او ته دغه د میزباني څخه انکار وکړې. عالمي قوانین څه وایي، علاقه څه وایي، بیا پښتونواله څه وایي، اسلام څه وایي. دا خو لکه نه په پښتونواله کې شته نه په اسلام کې شته چې دلته مهاجر راغلی وي، علاقې له راغلی وي، ته برته استه او دوکه ورکوې او د ده چې کوم دلته اسباب وي هغه په دا رقم قیمتو باندې خرڅیږي چې وده ته ډېر سخت نقصان وي، مالی نقصان وي، او هلته چې هسته یا خدای نخواسته یو جاني مسله وي. نو دا ډېره د افسوس خبره ده چې افغان پناهګزین دلته په پاکستان کې ژوند تیروي او ته دغه هسته دا پناه و چشته وایي په پښتونولي کې. نن به موږ پر دا باندې مجلس کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم نقیب الله کزئی، دا د زما یوټیوب چینل. هر مخصن موږ دلته مجلسونه کو. نن به موږ په پښتونواله کې پښتونولي چې کوم د زما سیریز دی، دا لړۍ ده، دا جاری ده، په دا کې زه به مختلف موضوعات باندې مجلسونه کوم. نن به زه پر پناه باندې چې د څوک د چا کره د علاقې له ولاړ سي هلته پناه واخلي، د دې پناه څه مطلب دی، په پښتونوالي کې د دې څه اهمیت دی، پر دا باندې به مجلسونه کوو. خو د هغه څه مخکې تاسو د زما یوټیوب چینل چې دی هغه سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ بټن چې دی هغه دباو کړئ. بیا هر مخصن چې دلته ویډیو اپلوډ کوم اول د واره در تاسو در ورسیږي. دوستانو دا ډېر د افسوس خبره ده چې زموږ په دغه علاقه کې دا یو نوې یو مسله چې پیښ شوې ده چې افغان مهاجرین واستوه، می استوه، پی او آر کارډ لري، سټیزن کارډ لري، نه لري، پر دا باندې مختلف بحثونه شروع دي. وروره څوک نه دی په خبر چې په افغانستان کې د څو علاقو سه جنگونه روان ولو، یا په کم نامه یا په کم نامه باندې ورور کم دی زورور قوت یا ملک یو هیواد یو ریاست نه دی چې هغه دغه افغانستان ته نقصان نه ور پیش کړي. کنه دا افغانستان چې وروره ته د پښتانه چې پر خپل مخ علاقې ترقي ته علاقې دغه وسایل لري، دا دونګه دنیا آبادولی سي، خپل ځان چې دی هغه ښه ساتلی سي. لیکن نه یم خبر چې دا خلک د پښتنو څه ولې دا طرح بې ادبي دماغ پې نفرت لري چې وروره زموږ په هر شي باندې کار دی. دا وطن دی، دا آبادي ته اړتیا لري، در څو پورې به زموږ پښتانه و د افغانان و دا دغه بېوسه ژوند تېروي، بېوزله به دغه ژوند تېروي، بې اسبابه داسې ژوند تېروي، د دې په هر شي به ته قبضه کوئ یا په کم پراکسي وار به شروع وي. باید ته که څه پښتنو باندې ولیدې پسې و ته دې په تاریخ کې کم نقصان در رسولی دی، بجای دا چې خپله دفاع یې کړې ده، صرف خپله دفاع کړې ده. تی راغلی یاست په کم نامه په کم ستی په دماغو کې ګه سره دی چې شي د پښتنو خلاف ګه سره تی ولی یاست. د دې وجه دا نسي کېدی چې هغه په آخري زمانه کې یهودیانو اسرائیلیانو چې کم دا یو د دوی یو عقیده ده چې د دې ځای څه به د خراسان نو د افغانستان خو نو زور نوم خراسان و، اریانا ولو، باختر ولو، نه دا نومان د افغانستان غزاړه نومان تیر سوي دي. نه نو په دې کې دغه فلسفه کې د دوی په عقیدو کې چې دا روان دی چې یو داسې لشکر به راپورته کېږي، زموږ به په ټوله دنیا باندې او بیا قبضه کوي او بیا به د مهدي آخر زمان دغه ملګري به وي، د دجال خلاف به جنګ کوي. آیا ستی خو هغه په ذهن کې نه دی چې یاره در اوس به لا کابو کو هلته نو بیا ګوره څه حالات وي. نه نو د اسلامي لشکر خلاف یا د اسلامي سوچ خلاف و فکر خلاف، زموږ د بودو باد خلاف، زموږ د بودباش خلاف، د دې خلاف تی اوس لا خپله یو سټریټجي جوړوي او نسل در نسل دا شی منتقله کوي. نه یهودي پروتوکول خو ډېر غټ کتاب تیر سوی دی، په هغه کې خو دا ډول شیان چې دی هغه لیکلی دی چې یهودیان ګه سره غواړي څه نه. نو خبر هم داسې درته کوله چې دوستانو دا د پناه په حواله باندې
چې افغانستان دلته یو ډیر غټ عرب جنگجو ولو او سم هغه ته چې پناه ورکړه نه امیر المؤمنین، نو تی د دنیا جان چې دی هغه بمباریانې پر وکړه. نو د پښتنو خو دا په فطرت کې دی، د دوی په کوډ آف کنډکټ کې دی، د پښتنو چې کوم پښتونولي د ان ریټن لا چې د ان ریټن کانسټیټیوشن چې دی د پښتنو غنه کوډ آف کنډکټ چې دی ضابطه اخلاق چې دی پښتونولي نوم دی، پښتونواله چې موږ په دې سیمه کې ورته وایو. نو داغه خو دا یو ایم جز دی چې باید ته به میلمه ته پناه به ورکوې. تا ستا په کور کې چې مجرم هم وي خو پناه درخواست در څه وکړي، اپیل وکړي او راسي خواست وکړي، زارۍ وکړي چې خدای ته وګوره د دشمن خلاف ماته پناه راکړه. نو ستا غیرت، ستا توره، ستا ننګ و ناموس دا موږ ته د پیړۍ پیړۍ څه مشران راښولی چې ته بیا د خپلو وینو په دفاع باندې، د خپل ځان په دفاع په قیمت باندې، د خپل وینې په قیمت باندې د دا میلمه یا د دا سړي چې پناه اخیستې ده ستا کور ته، وطاق ته، علاقې ته، هیواد ته راغلی دی، د دې په حفاظت وکړه، تر مرګه پر حفاظت کوه. داسې خو تاریخ په ډک دی د پښتنو چې موږ چا ته تر مرګه پرې پناه ورکړي، قومو ته موږ پناه ورکړي دي. دا قومونو تاریخ زموږ د پښتنو په ډک دی. نو زموږ د پښتنو چې کم قانون دی ته اوس هغه نه منې. په د قبایلي ایجنسیانو په دا علاقه کې خو تاسو وینئ چې یو ځاګی څوک داسې یو دښمني وکړي، بدي وکړي، بیا ولاړ سي یو قبایل کې د یو خان ملک چې دی هغه وطاق ته، حجرې ته، علاقې ته ولاړ سي پناه واخلي. و د پناه په والا خو د موسی علیه السلام خو چې په خپل علاقه کې جنگ وکړي او یو سړی په سوک باندې وولي هغه مړ سلو، نو موسی علیه السلام رالی د شعیب علیه السلام قوم له رالی هلته یې پناه واخیستله، نه د هغه علاقې څخه د فرعون د علاقې څخه او د سلطنت څخه ووتی. نو پناه خو یو فطري ده او په ټوله دنیا کې دا سته چې باید ته به چیرې چې د پناه واخیستله هغه سته. حضور پاک صلی الله علیه وسلم چې مکه شریف فتح کړه نو اعلان یې وکړي چې باید د ابو سفیان کره او د چا درو سردارانو نومان یې واخیستو چې د هغه کره هر چا که پناه واخیستله هغه ته د جان حفاظت دی، امان دی. خپل حضور پاک صلی الله علیه وسلم چې مدینه مبارک ته رالی او پناه یې واخیستله نو د مدینې خلکو وده ته شرغلاس و مرحبا وکړي او بیا در مرګ مبارک پرې دورې ولو. نو د مطلب می دا دی چې وروره په پښتونولي کې او په اسلام کې څوک چې پناه واخلي و دې ته ډېر غټ دې ته اهمیت ورکول کیږي. په پښتونولي کې پناه چې د پناه په حواله باندې د پښتنو یو دود دستور دی، رواج دی چې په جنگ کې وښځو ته تحفظ ورکوي، دغه سره جنگ نه کوي، پناه ورکوي، کوچنیانو ته پناه ورکوي، جنگ نه ورسره کوي، حفاظت یې کوي، سکیورټي ورکوي. نو او که دا رقم که څوک د یو پیر، فقیر، ملنګ، آستانې، خانقاه یو دا رقم زیارت له ولاړ سي هلته پناه واخلي، که دښمن دې هم یې پښتانه یا ماجد کې، نو پښتانه بیا نقصان نه ورسي، وای په مسجد کې د پیر صاحب په درګاه کې پناه اخیستې ده، زه اوس څنګه څه ورته ووایم؟ بس د ټوپک هلته خاموش سي، د توره چې ده هغه په میان کې دننه سي، بیا جنګ نه ورسره کوي، پناه اخیستې ده. او که څوک داسې یو قاتل یو مجرم وي هغه په خوله کې د واښه خوله کې کښېږدي ولله راسي چې دی وګوري وایي هغه دی وروره پناه یې واخیستله. دا د پناه علامه ده چې یو دښمن راسي په خوله کې واښه راواخلي یا په لاس کې واښه راواخلي ورله راسي چې زه پناه غواړم، بس زه ستا یو رقم مریی یم، زه ستا یو جانور یم، یو خزنده یم، یو چش یم. ځان مطلب نفس تر لاندې کې دښمني ختم کې، نو هغه وایي د پناه یې واخیستله، زه نو اوس د دا سړي سره څه جنګ وکړم؟ نو دا د پښتنو چې کم یو اصول دی. او که ښځې سر پر سر باندې قرآن راواخلي ولله راسي یا په وړنې و جنګ ته راتېس کړي
بس دا هم د پناه یو شکل دی، هغه ته تحفظ ورکول کیږي، وای بس پناه ده، تحفظ دی، جنگ ختم دی. ولې تا قرآن شریف راوړی نه، زه اوس څنګه د تا سره جنگ وکم؟ نو دا د پښتنو سیاکاره ته، بدکاره ته، تورزن ته و هغه ته نه پناه ورکوي نه هغه معافوي، بس د هغه سنګسار دی یا خامخا به مړ کوي. نو د پښتنو دا یو فکر دی، یو سوچ دی، یو طریقه ده، دا د میلمستیا یو انداز دی چې پښتانه خپل دشمن ته هم پناه ورکوي. دا هم خاصیت دی، دا په دنیا کې یو ځای شته د پښتنو، بس داسې یو سوچ دی، فکر دی، یو عجبه یو دستور دی، دا یو ځای لیکل سوی نه دی، دا دود دستور دی، خویونه دی، دا نسل در نسل را روان دی، نه دا د اسلام خلاف دی نه اسلام د پښتنوالي په خلاف دی. دا دواړه سره یو دی، که قبایلی نظام دی او که اسلامي نظام دی، دواړه سره یو دی. دا به موږ جدا جدا چې دی هغه نه ګڼو. او دوستانو خاص کار دا د سبا پاکستان کې چې کوم حالات دی، بای دا مهاجر خو هم دلته پناه راخسته ده، تی در مرګ پرې د دې تحفظ وکړه چې مدینه شریف کې د عرب قوم تللی ولو او د نبی مبارک تللی ولو، مدینه د مدینه چې کوم انصار و د مهاجر ته تحفظ نه کوي، ور نه پناه نه کور در مرګ پرې. نو دلته دا مهاجر چې دلته راغلی دی د عمران خان پخوانی وزیر اعظم، هغه دا ویلی ولو چې کم مهاجر چې په پاکستان کې پیدا سوی دی هغه 18 کلو ته رسیدلی دی، هغه ته د پاکستان سټیزن شپ ورکي او شناختی کارت ورکي، پاسپورت جاری کوي. دا خو د عمران خان پالیسی وله، بس د خلکو نو خوښ، ولې عمران خان نیازی دی، پښتون دی، پټان دی، افغان وینه پکښې ده. نو د دغه غړي چې یار پښتون او مهاجر او افغانستان او پښتانه دا بارډر په خام دی هغه دی، دا خو یو ډیفرنٹ لاین چې کشه کوي. نو په پاکستان کې چې کم خلک د مهاجر خلاف دي، یقینو منه هغه خپل یو ویسټرن قوتونو مفاد لري، دا زموږ په ګټه نه تمامیږي. زموږ تجارت دی لکه د پنجاب چې اوپن بارډر وار شي کیږي نه، زموږ غم تلګ و راتلګ باید چې وسي دا پاسپورت دا ویزا دا ګر د فالتو کیسه ده ورور. موږ د صدیانو سره یو بل سره رشتې دي او تعلقات دي. اوس که په افغانستان کې د افغانستان د موجوده اسلامي ګورنمنت سره دومره پیسې وسو طاقت نسته، ته په داسې صورتحال کې ورسته نو هغه به دا دومره مهاجر چې دی هغه چیرې په کم کیمپو کې وسی په هغه باندې الریډي امریکې پابندیانې لګولې دي، امداد نه ورکوي، دا دومره پیسې دی لري، دا دومره وس لري چې ته ورسته پر هغه باندې پریشر کوي، بلیک میلینګ کوي، په داسې صورتحال کې چې هغه مفلس دی، در په دره دی، اوس د جنګ څه د لږ خشه په ارام سوی دی، اوس امن راغلی دی، په ګرد کابل کې غلا نه کیږي، جرم نه کیږي، دې ته وایي اسلامي حکومت. خدای دې دغه حکومت په ټوله دنیا کې نافذه کړي. بس خلک دې کست په کوي، مخالفت یې کوي، نو اوس نو دا شوشه ورته کړی دی چې بای مهاجر موږ راستو واستو. نو دا مهاجر چې دلته دا دومره کاروبار لري دا به څنګه دی وړي، دا دومره پیسې و دا به شفټېدن، لږ وخت خو ورکه یار کې استه وخت ورکه، په عزت یې واستو، خپل هیواد یې دی، الله دې هلته خپل هیواد دوی ته موقع ورکړي چې خپل هیواد ګل ګلزار کې موږ هم پکې ګرځو، دوی دې هم پکې ګرځي، بس یو ښه تعلقات به یو بل ته به ګټه سره رسو. دا بارډر باید چې خلاص شي، د تورخم د چمن غبادینی بارډر کې لاسفلا دا ځي راځي، کاروبار وي، تجارت وي، خنداګانې وي، تعلقات وي، رشتې وي، دا څومره ښه خوند کوي یاره. موږ هم وایو چې ښه په عزت باندې واستوه، لیکن وخت خو ورکه یاره. دا طرح نو ما استو چې هغه کډه د سامان دی، نیمه دلته پاته، نیمه هلته یوسه، یو دلته پاته، بل به سبا پسې ځې، وروره نه خرچې سته نه کیسې سته، هغوی خوراکیان هم اوس لګیا د خپل ملک و هیواد برابروي، تا دلته دومره ابادي ور واستوله، اوس بیا هغه څنګه سنبالوي؟ نو دلته خو لګیا و په خپله ګټه وټه کوله، د تا څخه شی نه اخیستی، تا خو یې ورپې ولاکه ورکړی ده، هغه خو د جنیوا او د اقوام متحده به یو څه فنډ رالو، هغه کې به دې غلای او تماشې به وکړي، خپل مفادات به دې حاصله کړو. نو الله پاک دې و دا خلکو ته د هدایت وکړي. پناه په اسلام
او په پښتونوالي کې ډېر غټ اهمیت لري د پښتانه چې دي و چاته چې پناه ورکړي بیا د وینې په قیمت باندې د ده حفاظت کوي که هغه دشمن مې هم وي هغه ای خو خپله ورونه مې دي وروره مهاجر څوک دي افغانان څوک دي زه افغان یم ته افغان یې ټول افغانان یو ټوله پښتانه یو نو نه جدا یو مسلمانان یو ګاونډیان یو برادر ملک یو کلمه یو قرآن یوه پښتو نو موږ سره مخالف نه یو نه دي خلک په موږ کې د نفرتو د کرکټو د سپورټسو د لوبو په والا په موږ په مابین کې د نفرت چې دی هغه پیدا کوي دا به انشاءالله هېڅکله هم کامیابه نه سي هر څوک چې پر دې باندې لګیا دي د هغه خپل مفادات دي الله پاک د دی دا خلک د مفادات والا تباه او برباد کې افغان او پښتون به تل یو یې او همیش به یو یې او در قیامت ته پورې به انشاءالله سره یو یې دا یوه وینه ده یو تاریخ دی یوه علاقه ده یوه جغرافیه ده نو پناه چې کم خلکو ته ورکول سوی ده هغه باید چې حفاظت یې وکړي او کم خلکو چاته چې پناه ورکړې ده په هره معنی که یو نجلۍ یې کور ته چاته پناه ورکړې ده که یو سړي ته ورکړې ده یو مظلومه ته یې ورکړې ده پناه نو پښتانه پر دا باندې ډېر کلک ولاړي د هغه حفاظت کوي او دا دود و دستور دا موږ ته د پلارو د نیکه سره پاته دی هر څوک چې زموږ په خاندان او په علاقه کې پناه واخلي موږ حفاظت کوو په توره په ژبه په علاقو په پیسو په هر څه باندې نو نن د پناه په حواله باندې ما مجلس کوئ انشاءالله تعالی دا لړۍ به جاري وي ستاسو د تعاون ډېره شکریه دا زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ بټن دباو کړئ چې بیا هره ویډیو زه اپلوډ کوم اول د واره در تاسو در ورسیږي حاضر دم ما نقیب کزدې ته راکړئ اجازت د الله په امان اسلامي انقلاب زنده باد